ډي پی ټي څه شی دی؟ آیا ډي پی ټي ته موږ ډاکټر ویلی شو او که نه؟ د ډي پی ټي الیجیبیلیټي کرایټیریا څه ده؟ د ډي پی ټي په پاکستان کې سکوپ شته او که نه؟ د ډي پی ټي په بهر ملکونو کې څه سکوپ شته او که نه؟ آیا د ډي پی ټي په پاکستان کې ګورنمنټ جاب شته او که نه؟ د ډي پی ټي څو سکیل دی؟ د ډي پی ټي سیلري څو ده؟ آیا یو ډي پی ټي خپل کلینیک کولاولی شي که نه؟ د ډي پی ټي کار څه دی؟ د کم کالج یا یونیورسټۍ نه د ډي پی ټي ډیګري اخیستل کیدلی شي. آیا ډي پی ټي میل او فیمیل دواړه کولی شي؟ بهر ملکونو کې داسې کم ملکونه دي چې په هغه کې د ډي پی ټي ډیر های ډیمانډ دی. په بهر ملک کې ډي پی ټي ته څومره سیلري ورکول کیږي؟ آیا په ډي پی ټي پسې ایم پل یا پی ایچ ډي کیدلی شي که نه؟ په دې 15 خبرو باندې به نن موږ خبره کوو په تفصیل سره. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ خبره کوو په ډي پی ټي باندې او د ډي پی ټي متعلق چې تاسو په ذهن کې کم سوالات دي د هغو ټولو جوابونه به ان شاء الله نن موږ تاسو ته درکوو. د ټولو نه اول موږ راځو ډي پی ټي ته چې دا ډي پی ټي څه شی دی. د ډي پی ټي مطلب دی ډاکټر اف فزیکل تھراپي. آیا دې ته موږ ډاکټر ویلی شو که نه؟ نو بالکل یس، دې ته موږ ډاکټر ویلی شو ځکه چې دا یو پروفیشنل ډیګري ده، 5 ایئر ډیګري ده، په 15 کاله کې کمپلیټ کیږي. دې ته موږ ډاکټر ډیګري ویلی شو. کله چې دا ډي پی ټي ډیګري یو سټوډنټ حاصل کړي نو افیشلی دې ځان ته ډاکټر ویلی شي. کوم سټوډنټ چې د ډي پی ټي ډیګري واخلي نو دی افیشلی ډاکټر شو، دې ځان ته ډاکټر ویلی شي. د ډاکټر ډیګري حاصله کړه، دته د ډاکټر ټایټل ولګېدو. خبره په دې باندې کوو چې دې ډي پی ټي الیجیبیلیټي څه ده. د سوم کلاس نه وروسته دې ډي پی ټي ته اډمیشن کولی شي. نو کله چې یو سټوډنټ اف ایس سی وکړي او په پری میډیکل کې وکړي، اف ایس سی د 12 نه وروسته کله چې یو سټوډنټ په 12 کې پری میډیکل وویلو نو د دغه نه وروسته د کالج یا یونیورسټۍ ته اپلای کولی شي او ډي پی ټي ته داخله کولی شي. نو د دې الیجیبیلیټي اف ایس سی پری میډیکل ده. د دې نه وروسته موږ خبره په سکوپ باندې کوو چې د دې ډي پی ټي په پاکستان کې څه سکوپ دی، د دې په بهر ملکونو کې څه سکوپ دی. خو د دې دوو خبرو جواب به زه تاسو ته په اخیره کې کوم. په دې باندې به زه تبصره په اخیره کې کوم چې د دې ډي پی ټي آیا په پاکستان کې څه سکوپ شته که نه، یا په بهر ملکونو کې د دې څه سکوپ شته که نه. دا خبره به په اخیره کې کوو. د دې نه وروسته راځو سکیل ته چې د دې ډي پی ټي ډیګري څه سکیل دی. دا خو موږ ویل چې دا یو ډاکټر ډیګري ده، دا په 15 کاله کې کمپلیټ کیږي، دا یو پروفیشنل ډیګري ده. خو د دې سکیل څه دی؟ نو هر کله چې دا ډاکټر ډیګري ده نو دا بی پی ایس 17 باندې تاته جاب درکوي. کله چې ته په ګورنمنټ جاب باندې کیږي نو ډي پی ټي په پوسټ باندې کیږي نو ستا به 17 سکیل څنګه چې د ایم بی بی ایس ډاکټر 17 سکیل چونکې دا هم یو ډاکټر دی نو د ده به هم 17 سکیل نو د ده بی پی ایس 17 سکیل دی. د دې نه علاوه سیلري د دې ډي پی ټي ډاکټر به سیلري څومره د ډي پی ټي ډاکټر د 1 لیک نه واخله تر د 2 لیک پورې سیلري کیدلی شي. د دې ترمنځ د 1 لیک نه واخله تر د 2 لیک پورې بیسډ آن ایکسپیرینس، په ایکسپیرینس باندې خبره ده. د دې نه علاوه آیا د ډي پی ټي ډاکټر ته د کلینیک اجازت شته که نه؟ نو او بالکل دته د کلینیک اجازت شته چونکې دی افیشلی یو ډاکټر دی، دته د ډاکټر ټایټل میلاو شوی دی، د ډاکټري ډیګري اخیستې ده، لہذا د خپل پرایویټ کلینیک په دې باندې کولاولی شي. د ګورنمنټ اف پاکستان د طرفه په ده باندې هیڅ پابندي نشته، خپل کلینیک دی کولاولی شي. د دې نه علاوه اوس د دې ډي پی ټي ډاکټر کار څه دی؟ خبره خو موږ په ډي پی ټي باندې وکړه، خو دا هم ونه پیژندل چې دا ډي پی ټي کوي څه شی. نو دا ډي پی ټي ډاکټر اف فزیکل تھراپي، د دې نوم نه پته لګي. ګوره د دې په کار کې راځي، دا په ریهیبلیټیشن سنټرو کې کار کوي. ریهیبلیټیشن سنټر داسې یو ځای چې په هغه کې معذور ذهني یا جسماني معذوره خلک دی، د هغوی په سنټرو کې کار کوي، هغوی ته علاج ورکوي. د دې سره بیک پین، یو انسان دی چې د هغه په ملا کې درد راپورته شوی دی، دا د ډي پی ټي والا کار دی. نیک پین، څټ کې درد راپورته شوی دی، په نی کې، په زنګونانو کې، یا ارترایټس یا سپورټس انجری یا پیرالیسیس کم چې پالج دی. د دې نه علاوه سټروک دی. یعنی مطلب دا چې د کار ټول په ریهیبلیټیشن کې دننه دی. کوم انسان ته څه معذوري راغلی یا هغه ته د ایکسرسایز ضرورت دی یا هغه ته یو قسم اکټیویټي دی، یو مساج ضرورت دی، نو ترو فزیکل تھراپي دا به هغه ته علاج ورکوي. مطلب دا چې د کار په ارتوپیډیک وارډ کې یا په ارتوپیډیک سنټر کې یا په ریهیبلیټیشن سنټر کې د خپل خدمات هلته ورکوي. اوس راځو د دې نه وروسته موږ خبره کوو چې په پاکستان کې داسې کم کالج یا یونیورسټي ده چې هغه د ډي پی ټي ډیګري ورکولی شي. نو په پاکستان کې بلاشه کالجز او بلاشه یونیورسټیز دي چې هغه د ډي پی ټي ډیګري افر کوي.
هغه کې پرایویټ هم شته او ګورنمنت هم شته. خو ما تاسو ته مخکې په تیر لیکچر کې هم دا خبره کړې وه چې کوشش دا کوئ تاسو کله هم ایډمیشن کوئ که هغه په ډي پي ټي کې دی که هغه په نرسنګ کې دی یا هغه په نور الایډ هیلث ساینسز کې که په هر ډیګري کې ته ایډمیشن کې نو په فرست نمبر باندې تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو په ګورنمنت کالج یا په ګورنمنت یونیورسيټي کې ایډمیشن وکړئ. که چېرته په ګورنمنت کالج یا په ګورنمنت یونیورسيټي کې تاسو ایډمیشن میلاو نه شو د هغه نه وروسته ته مجبوره شوې چې زه په یو پرایویټ کالج یا په یو پرایویټ یونیورسيټي کې ایډمیشن وکړم نو د هغه لپاره تاسو ته ما دا خبره کړې وه چې یو څو خبرو به ډېر زیات احتیاط کې دغه به خیال ساتئ. له ټولو نه اول خو تاسو د کالج یا یونیورسيټي په باره کې معلومات کوئ چې دا رجسټر ده او که نه د دې افیلیشن شته او که نه د دې سره اټیچ هاسپټل شته دی او که نه چې زه کله ډیګري کمپلیټ کړم دا ماته انټرنشپ راکولی شي او که نه شي راکولی نو د دې خبرو خیال تاسو په پرایویټ کالج یا په پرایویټ یونیورسيټي کې لازمي ساتئ. بهرحال بیا هم تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو ته په ګورنمنت کالج یا په ګورنمنت یونیورسيټي کې ایډمیشن میلاو شي ځکه چې د ګورنمنت مسلې نه هغه رجسټر هم هغه افیلیشن هم ورسره وي د هغه سره اټیچ هاسپټلز هم ورسره وي تا ته انټرنشپ هر څه درکولی شي سټاف په هر معیار باندې هغه برابر وي خو دا مسلې اکثر په پرایویټ کالج یا په پرایویټ یونیورسيټي کې نو تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو ته په ګورنمنت کالج یا په ګورنمنت یونیورسيټي کې ایډمیشن میلاو شي. که په هغه کې میلاو نه شو بیا وروسته د پرایویټ کوشش کوئ په پرایویټ کې تاسو پوره معلومات کوئ چې دا رجسټر هم ده د افیلیشن هم د دې شته دی او د دې سره اټیچ هاسپټل هم شته دی. نو په پاکستان کې بلاشه پرایویټ کالجز هم شته پرایویټ یونیورسيټي هم شته ګورنمنت کالجز هم شته ګورنمنت یونیورسيټیز هم شته چې هغه د ډي پي ټي ډیګري ورکوي. د دې نه وروسته خبره په دې باندې کوو چې دې ته کم جنډر والا اپلای کولی شي دا ډیګري کم جنډر والا میل اخیستلی شي که فیمیل اخیستلی شي نو بوت جنډر که هغه میل دی او که فیمیل دی دواړه ډي پي ټي ته ایډمیشن کولی شي دواړه د ډي پي ټي ډیګري اخیستلی شي دواړه په ډي پي ټي باندې جاب کولی شي نو دې ته بوت جنډر الاود دي. صحیح ده. بیا وروسته خبره په دې باندې کوو چې کنټریز وذ هایست ډیمانډز داسې ملکونه داسې کم کنټریز دي چې په هغه کې د ډي پي ټي والا ډېر غټ ډیمانډ دی د هغوی ډېر غټ سکوپ دی هغوی ته هلته ډېره غټ سیلري ورکول کېږي داسې کم کنټریز دي په دې باندې خبره کوو. نو بهر داسې ملکونه چې هغه کې ډي پي ټي والا ته ډېر غټ ډیمانډز دي د هغوی یا ډېر غټ سکوپ ورکولی کېږي په هغه کې سعودي عرب دی په هغه کې یو اے ای ده یو ایس دی یونایټډ سټیټس اف امریکا یو کې دی یونایټډ کنګډم قطر دی عمان دی کنیډا ده. دې ملکونو کې سپیشلی نور ملکونه هم شته خو سپیشلی دا هغه ممالک دي چې په دې کې د ډي پي ټي والا ډېر غټ سکوپ دی دلته هایست ډیمانډ دی د ډي پي ټي هغوی د دې ډېر زیات ډیمانډ کوي نو په دې ملکونو کې د ډي پي ټي والا قدر شته دی. د دې نه وروسته خبره کوو چې ایم پیل یا پی ایچ ډي په دې ډي پي ټي کې کېدلی شي که نه نو او بالکل یو سټوډنټ ډي پي ټي ډیګري واخلي او د دې نه وروسته دی خواهش لري چې زه خپله سټډي فردر کنټینیو وساتم زه په دې کې ایم پیل وکړم یا پی ایچ ډي پکې وکړم نو بالکل دی کولی شي په ډي پي ټي کې ایم پیل هم کېدلی شي په ډي پي ټي کې پی ایچ ډي هم کېدلی شي. دا خو ډي پي ټي متعلق خبرې وي. راځو په دې باندې خبره کوو دا دوه خبرې موږ پرېښوي چې په پاکستان کې د دې څه سکوپ دی او په بهر ملکونو کې د دې څه سکوپ دی. نو ګوره دا خبره ما اخیره ته پرېښې وه او اخیره کې دا زه تاسو ته ویم په پاکستان کې که یو سټوډنټ دا سوچ کوي چې زه به ډي پي ټي ډیګري واخلم او په پاکستان کې به پې جاب کوم زه به هغه ته دا مشوره ورنکړم. هغه وجه څه ده چې په پاکستان کې د ډي پي ټي جابس ډېر زیات لیمیټډ دي انتهایی ډېر زیات کم جابس د دې راځي. که چېرته ته په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې هم ولګې په دې باندې ټایم هم خراب کړې او بیا تا ته هغه شانته کې ریزلټ میلاو نه شي تا ته جاب میلاو نه شي تا ته هغه ریوارډ میلاو نه شي نو انسان د مایوسۍ شکار شي. نو که ستا دا سوچ وي چې زه په پاکستان کې په دې باندې جاب کوم نو بیا ډي پي ټي کې ایډمیشن مه اخلئ. هغه وجه دا ده چې دلته د جاب مشکلات دي په پاکستان کې د ډي پي ټي جاب دومره نشته دی د دې نه علاوه پرایویټ کلینیک هم دومره ډېر کامیاب نه دی د ډي پي ټي والا. نو زه مشوره دا نه ورکوم چې ته په پاکستان کې پاتې کېږي نو ډي پي ټي وکړه. که کوم سټوډنټ دا کړې ده او یا کول غواړي نو هغه دې د اوس نه دا اراده وکړي چې زه به بهر ملک ته ځم فارن ته به ځم د پاکستان نه بهر به وځم نو بیا د هغه دپاره دا بهترین اپشن دی. که څوک دا غواړي چې زه بهر ملک ته لاړ شم او هلته جاب وکړم نو بیا د هغه دپاره ډي پي ټي بهترینه ده ځکه چې بهر ملکونو کې دې ته جاب هم ورکول کېدلی شي هلته سیلري هم ښه بهترینه سیلري وله ورکوي سکوپ هم شته دی جاب هم شته دی هر څه هلته برابر دي. خو که په پاکستان کې کول غواړي نو بیا به زما دا مشوره نه وي هغوی ته ځکه چې پاکستان کې د دې جابس لیمیټډ دي تاسو ته ما وویل انتهایی ډېر زیات
کم کوز جاب د دې راځي بیا به تاسو ډیګري واخلئ بیا به د بیروزګارۍ شکار وي بیا به مایوس وي نو د هغه نه ښه دا ده چې یا خو ته که ډي پي ټي دې کړی نو بهر لاړ شه او یا که ډي پي ټي کې نو د اوس نه دا اراده وکړه دا سوچ جوړ کړه چې زه به بهر ځم ځکه چې په بهر ملکونو کې د دې سیلري د دې جاب د دې سکوپ هر څه شته خبره په دې باندې کوو ټیک د پاکستان کې خو د دې جاب نشته اوس یو سټوډنټ دا کړی ده هغه بهر ته ځي نو د دې به څه سکوپ بهر د دې سیلري څومره ده بهر نو په بهر ملکونو کې یو څو ملکونه زه تاسو ته دروښیم چې په بهر ملکونو کې ډي پي ټي والا څومره سکوپ دی څومره سیلري ورکوي په هغه کې د ټولو نه اولنۍ خبره زه په سعودي عرب یا یو اے ای سعودي عرب کې یا په یونایټډ عرب امارات کې چې د ډي پي ټي والا کله جاب وشي نو هغوی ته سیلري ورکوي د 4 لاک نه واخله تر د 10 لاک پورې اوس به تاسو وایئ چې دې کې خو ډېر غټ ګیپ دی 4 لاک 5 لاک 6 لاک 7 8 9 10 لاک د 4 نه د 10 لاک پورې نو هغه وجه دار چې بیسډ ان ایکسپیرینس د ایکسپیرینس په بیس باندې یا د هاسپټل په بیس باندې یا د کمپنی په بیس باندې چې ستا څنګه هسپتال کې جاب وشو ستا ایکسپیرینس ښه دی نه دی ښه نو بیسډ ان ایکسپیرینس یا بیسډ ان هاسپټل مختلف قسم سیلري کېدلی شي د 4 لاک نه واخله تر د 10 لاک پورې سیلري تا ته په سعودي عرب کې یا په یو اے کې په ډي پي ټي باندې میلاوېدلی شي د دې نه وروسته یو کې دی یونایټډ کینګډم که تا ډي پي ټي کړي او بهر لاړ شي یو کې ته لاړ شي نو په یو کې د ډي پي ټي سیلري د 9 لاک نه واخله تر د 14 لاک پورې سیلري تا ته میلاوېدلی شي دا هم بیسډ ان ایکسپیرینس د ایکسپیرینس په بیس باندې چې څومره د انسان ایکسپیرینس یې هغومره سیلري هغوی ته ښه ورکوي د دې نه وروسته کینیډا ده کینیډا کې د 10 لاک نه واخله تر د 16 لاک پورې سیلري یو ډي پي ټي ډاکټر ته میلاوېدلی شي بیا د هغه نه وروسته یو اس اے د یونایټډ سټیټ اف امریکا اوس تا ډي پي ټي کړي دا یو اس اے ته لاړې که په یو اس اے کې تا د ډي پي ټي جاب میلاو شو پوسټ میلاو شو نو د 12 لاک نه واخله تر د 18 لاک پورې پاکستاني روپۍ دا سیلري تا ته میلاوېدلی شي نو ډېره غټه سیلري تا ته بهر میلاوېدلی شي نو که ته چېرته ډي پي ټي ته کړې ده جاب درته نه میلاویږي نو د بهر تیاری وکړه ځکه که بهر کې ته سعودي عرب ته لاړې که یو اے ای ته لاړې که قطر ته لاړې که عمان ته لاړې که یورپ ته لاړې هر ملک ته لاړې او د ډي پي ټي په پوسټ باندې وشو نو تا ته هلته غټه سیلري میلاوېدلی شي خو که پاکستان کې دې کړې ده نو پاکستان کې به یا ته د بېروزګارۍ شکاري جاب به درته نه میلاویږي او که جاب درته میلاو شي نو سیلري به دې لیمیټډ وي نو ښه خبره دا ده چې تاسو یا ډي پي ټي مه کوئ او یا که چا کړې ده یا کول غواړي نو هغه د بهر د تلو کوشش وکړي